بولدک کې تازه زمونږ مجاهدینو بیا د پاکستان د پنجاب سره بیا مقابله ده. ګوره موږ اول نه دا ویلو چې موږ د جنگ خلاف یو، خو 45 کاله کېږي، 45 کاله په روس مې خرڅې، په امریکا مې خرڅې، پیسې روانې اخلي، د ټانګونه مې لیلام کې، تیارې مې لیلام کې، مکتبونه مې الوځي، سرکونه مې الوځي، شفاخانې مې الوځي. یعنې کم د تخریب کار چې دی، کم د ورانۍ کار چې دی، کم د افغانستان د بربادۍ کار چې دی تاسې کوئ، آیا موږ حق نه لرو چې مقابل کې خپل عکس العمل وښیو؟ او ته ماته دا ووایه چې زه به د طالب سره ډېره دغه لرم. ته ماته دا ووایه چې ته د یو پښتون نه، یو پښتون په کوپارو باندې خرڅ کې، په کوپارو باندې، په امریکا او د هغې په نیټو په مرګړو باندې د یو ملا، یو قاري، یو طالب د هغې پټګی لرې کړي، د هغې د ګیرې بېعزتي وکړي، د هغې نوره بېعزتي وکړي، هغه د ډالر په مقابل کې خرڅ کړي. تا ته پښتون دا بدل پرېږدي؟ ته دا مه وایه چې دلته کېدای شي په طالبانو کې 2% به داسې وي چې هغه به پاکستان ته ایجنټي کوي. نو نور موږ پوهېږو چې 98% د پاکستان په خلاف باندې دي طالبان، 98%. او نن ته دا وګوره چې هغه طالبان، هغه افغانان چې موږ تاسو سره ټول ولاړو، نن ولې موږ د انډیا ته وایو چې ته زموږ دوست یې؟ په دې لږ فکر وکړه. موږ د عام ولس خبره نه کوو، د حکومت خبره یې کوو چې نن وګورئ هغه افغان ته ورشه یو پاکستانی هم ولېږه افغانستان ته، او ته ورشه یو انډیا والا هم ولېږه، یو یوټیوبر تلي مو او بیا یو فیسبوک والا ولېږه. اول ته ته د تعلیم نه پوښتنه هم کوو، د عام ولس نه پوښتنه وکړه، هغه به د پاکستان په خلاف وي او انډیا ته به د دوستۍ لاس ورکوي. دا ولې؟ ما ته یو درې بد د انډیا وښیو چې موږ سره یې کړي، او داسې په زرهاو بد د پاکستان د آی او د پاکستان د جرنیلانو کرنیلانو وښیم چې 45 کاله زما وطن تباه او برباد کړی، 45 کاله زه تباه او برباد کړی. موږ هېڅکله دروغ خبرې نه کوو. او که تاسې کې چېرته دا شرم وي، دغلته د یو پردي ورور دی مننه ستا د کمنټ نه، که تاسې کې دا شرم وي، تاسې به د هغه پردیانو سره ولاړ وئ چې همدې پاکستان پې اپریشنونه وکړو، د ګلانو په شان د ځوانانو پردیان یې شهیدان کړه، په تیرا کې، په در ادم خیل کې، په دې ځایونو کې ته وګورئ څه حال یې د پردیانو کو، څه حال یې د هغه شینوارو کو، څه حال یې هغه د مومندو کو. تاسې دلته راځئ موږ ته خبرې کوئ. افغانان ورونو، موږ هېڅکله د نفرت خبرې نه کوو. موږ دا ویو چې انشاءالله ما دغه 2 جمعې یو جمعه مخکې مې لایب کړی، په هغه لایب کې مې ویلي چې جنګ به پاکستان طرف ته ځي، او تاسې اوس هم د طالبانو دا نظام چې دی د دې په خلاف باندې خلک ټریننګ کوئ. خو انشاءالله ستاسې نور د دا خبره چې بعد هم د پوکڼۍ نه وتې دي، تش پوکڼۍ پاتې ده چې کوم طرف ته د تعوا درکړه هلته به ولېږي. انشاءالله موږ ورته بړۍ غواړو طالبانو ته، تاسې سره موږ بالکل ټول افغانان ولاړ دي. موږ په دې باندې پوهېږو چې تاسې یوازې ستاسې دا جنګ نه دی، دا زموږ د ټولو جنګ دی. او تر موږ تاسو ته دا اطمینان درکوو چې انشاءالله د منفي تبلیغاتو والا نشته دی، ځکه چې دا زموږ د وطن ملي ګټې خبره ده، دا د لر او بر افغان خبره ده، دا د ټولو پښتنو خبره ده. انشاءالله وخت را روان دی. مخکې مې هم دا خبره کړې، بیا هم دا خبره کوم چې ځان ته به یا لوی افغانستان جوړېږي یا به ځان ته پښتونستان جوړېږي. ما درته مخکې د دې مثالونه درکړي چې پاکستان ماتېږي، پاکستان اقتصاد ختم دی، کم ملک چې اقتصاد ختم شي هغه به ټوټې کېږي. نو ما مخکې هم درته ویلې چې څنګه وروس څنګه ملک 15 ټوټې شو، برطانیه 52 ملکونو باندې باچۍ کوله چې اقتصاد یې خراب شو، نو لاړو ټوټې شو، دغومره برطانیه پاتې ده. نو پاکستان خو چې دا ایټم بم دی او کدار شي دی، دا ټول نقلي دي، دا ټول جعلي دي. او تاسو سمالت ویلي چې ډېر زر به راشي چې دا ایټم بم دنه یا به دنه امریکې راوړی یا به دنه برطانیه راوړی، ځکه دا جوړ کړی دي ځان دپاره دی، دا ستا د دغه لپاره نه دی جوړ کړی. او ابسوله تیارې چې دي هغه پرزې نه لري، هغه به په کباړ باندې خرڅېږي انشاءالله. او بعد شو د احمدشاه ابدالي میزایل، هغه زموږ د افغانانو په نومونو باندې دي، او به زموږ ښکته پښتونخوا والا ته پاتې، تاسې ته به صرف دال او پاپړ پاتې انشاءالله. دا به انشاءالله تاسې په آینده کې وګورئ. ښه 30 لکه افغانان اوس هم پاکستان کې دي. ښه چې 30 لکه افغانان دي څه شی پې وکړم؟ ته ولې 100 لکه پاکستانیان په دغه کې اوسېږي په خارج کې؟ ته چې وایې چې 30 لکه افغانان په پاکستان کې دي، ته د 30 لکه افغانان اول ما ته حساب راکړه چې 45 کاله دې په ایټم بم دې پې جوړ کړی، ابسوله تیارې دې پې جوړې کړي، موټروی دې پې جوړه کړې، بزنس دې پې کړی. دغه 80,000 پښتانه چې په دې دغه کې شهیدان شو، په دې قبایلو کې مشرف دې نه دي لیکلي چې ما پې ډالر واغسته. نو زه دې وجلی یم، ما ته په ما احسان هم کې چې 30 لکه اول خو دا حساب ستا غلط دی. او که 30 لکه افغانان اوسېږي نو دا زموږ خپل وطن دی، دا ټکه پورې دا د پنجابي وطن دی، دا د افغانانو د پښتنو وطن دی. او انشاءالله ډېر زر به د خیره داسې وخت راځي چې پنجابي به انشاءالله دا ټک نه دی خو په ویزه راځي. انشاءالله داسې وخت را روان دی.
په موږ باندې د مهاجرو کسان موږ د عام ولس موږ شل ځل د دې صفحې ورکړي چې عام ولس که د 400 خلک دي، که د مردان خلک دي، که د نوخار خلک دي، که د ثوابۍ خلک دي، که د بډبیري خلک دي، که د ملکن دي، که د باجوړ دي، که د دیر دي، که د تیرا دي، که د هر دي موږ ګورونه دي، موږ هغې سره مشکل نه لرو. ته ماغزه دې خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ پیسې هغسې پاکستان سره زموږ حساب پاتې دی. پاکستان دې په میلیونهاو ډالر د پښتنو په سر اخیستي. زموږ اسلامي حکومت یې خرڅ کړی 50 کوپارو هېوادونو ته یې ډۍ ورکړي. 8000 حملې ساله پاکستان د خاورې نه شوي. زما بچیان ټوټه شوي دي. زما وطن وران شوی دی. زما نظامونه چپه شوي د پاکستان د لاسه. ته راځې ما ته د 10 لکو مهاجرو دغه راکې. او که بیا ته دومره نه رې خو دغه ورشه د 10 لکه مهاجر دي د پاکستان په دې بار هېوادونو کې اوسېږي خو درې وله که نه. که نن چېرته په اسلام آباد کې 2 تیارې ودرېدي، 2 تیارې، او یوه تیاره مکې ته تله او بله امریکې ته تله. قسم په خدای دی چې کم کابل کې تاسې حل لیدلی د هغې نه به بدتر حل په دغه تیارو کې. په خدای یقین وکړه چې دا نوم همداسې ورپسې راولئ. نو افغانان ورونو زما همدومره لایف و خوشحال آباد اوسئ. موږ هېڅکله د عام ولس د عام خلکو خلاف نه یو. موږ بالکل د دغه دهشتګرد کرنیلانو جرنیلانو د دغه قاتلینو او دغه د اسلام او دغه دشمن موږ تاسو ته بری غواړو. طالبان ورونو موږ ته معلومات دی چې زموږ نه زیات زړه ستاسې پاکستان ته ډک دی، او چې د هر طالب نه پوښتنه وکړي چې پاکستان اول به درته دا وایي چې زموږ ورته دومره کار راځي چې زموږ نه ورته ډېر کار راغلی. زموږ د فیسبوک کار دی او د هغې عملي کار دی، خو موږ یې تشویقوو. بری درته غواړو، کامیابي درته غواړو. د یو لوی افغانستان په هیله کامیاب اوسئ. او دا چې ځانونه لږ پښتنو مالداره کوئ نو ډالر یا برطانوي پونډ په کور کې وساتئ. د پاکستان اقتصاد بالکل ختم، بینکرپټ دی، بالکل تللی د منځه، او بېګاله د ډوډۍ پیسې نه لري. او دی راځي وایي زه ایټم بم لرم. او ایټم بم ما مخکې هم درته ویلي دی کې دال دي دننه، هېڅ شی نشته دی، دال دي. چې قدیر خان نومېږي شي هغه به جوړ کړی او هغه به دې امریکې ته ورکړی، دلته بیا د دالو شی ایښی. موږ په هغې ویاړ کوو، قدیر خان کوو. موږ په دغه ټولو پښتنو باندې ویاړ کوو، په کرکټرانو شهید افریدي، یونس خان یا نور په دې باندې موږ ویاړ کوو. خو موږ دغه خپله خاوره خپل اختیار غواړو. الله دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلي. ښه 10 لکه پاکستانیان سعودي کې دي، 10 لکه نه 40 لکه دي، 40 لکه پاکستانیان په سعودي کې مهاجر دي، 40 لکه. او ته په خدای کې نو که په سعودي په اماراتو کې ته وګورئ، موږ د پیغور په حساب نه یو. زموږ د افغانانو کاروبار هم وګورئ او د ښکته پښتنو کاروبار هم وګورئ. زه داسې نه وایم زه والله بل ورځ د ارشد خان هغه رسټوران خلاص کړو، والله چې زه پرې خوشحاله وم. زما یو پښتون ورور دی ښه دی چې رسټوران خلاص کړو. خو تاسې ورشئ 1500 غټ کاروباران چې دي هغه په دوبۍ په اماراتو کې هغه ټول د افغانستان سره تعلق لري.